السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتلي. دغه غوښتنه کوو چې موږ تاسې په واتساپ کې د عکس څخه سټیکر جوړ کړو، یعنې هر چاته یې وکولی شو چې د دې ځای څخه هم ولیږو. مثلا دغه چې دی یو عکس دی، ما درې دلته سټیکر جوړ کړی دی. څنګه کولی شو چې دغه طریقه وکړو او هر چاته یې ولیږو؟ نو طریقه یې خورا اسانه ده، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ د یوټیوب چینل مو نوي دی، سره سبسکرایب کړئ. هیله لرم چې دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر نورو خوندورو ویډیوګانو راته انتظار شئ. ښه، د هغې لپاره به تاسو راشئ چې کوم یو عکس غواړئ چې د هغې څخه سټیکر جوړ کړئ، نو په همغه عکس به ورته کلیک واخلئ. مثلا راځم زه د دې عکس څخه غواړم چې سټیکر جوړ کړم. اول به دغه عکس ولیږئ. کله مو چې ولیږم بیا به راشئ په همدې عکس به ورته کلیک واخلئ او پورته چې تاسو وګورئ همدلته به په دې دریو ټکو ورته کلیک واخلئ. د دریو ټکو وینئ، په دغه دریو ټکو به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې دریو ټکو ورته کلیک واخلئ، دا به شي په دلته به کریټ سټیکر باندې ورته کلیک واخلئ. کریټ سټیکر باندې مو چې کله ورته کلیک واخیستو، نو دلته انتظار کیږو تر څو دا سټیکر جوړ شي او لږ ځنډ هم غواړي. کله چې جوړ شي دغه سټیکر، نو را به شي بیا به په دې ځای ورته کلیک واخلئ، لاندې د بیخته په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. اول به دغه سټیکر به فیورټ دغه ځای ته واچوئ. کله مو چې دغه ځای ته واچوئ، را به شي بیا به دلته په کریټ سټیکر باندې ورته کلیک واخلئ او دلته به انتظار وباسئ. موږ او تاسو لږ انتظار ورته کوو چې د سټیکر جوړ شي په مکمله توګه. که زموږ دغه سټیکر جوړ شو، په سینډ به ورته کلیک واخلئ. ومې لیدل له عکس څخه مو هم سټیکر جوړ کړ. لومړی یو یې عکس دی او دې سره تاسو هم کولی شئ چې له عکس څخه سټیکر جوړ کړئ. تاسو به وینئ لومړی یو یې سټیکر دی. ښه، دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښ شوي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د همدې افغان سکلز یوټیوب چینل سره اوسئ. مننه، ښه وخت او ښې چارې ولرئ.